بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې په صدقې ورکولو سره د الله جل جلاله غضب سړیږي او انسان په د ناکاره مرګ نه بچ کیږي. نو څومره لوی فایده شوله چې انسان په د ناکاره مرګ نه بچ شولو او د الله جل شانه غضب ورسره سړیږي. یقینا د دې نه خو غټه فایده نشته دی. یو بل روایت کې راځي چې جنت شوقین چې هر یو کس د جنت شوقین دی، لیکن جنت هغه د لسو کسانو شوقین دی. جنت خوشحالیږي چې دا 10 کسان ما ته راشي. هغه کسانو کې اول نمبر هغه کس دی چې هغه تهجد گزار انساني. کم انسان تهجد گزاري نو جنت دا خبر خوښه ګڼي چې د انسان د مال راشي تهجد گزار انسان. دویم نمبر هغه انسان دی چې هغه د اوړي په ورځو کې روژې نیسي. کم انسان چې د اوړي په ورځو کې روژې نیسي جنت هم خوشحالیږي چې دا کس د مال راشي. دریم نمبر هغه انسان دی چې هغه په شپه کې لږ خوب او زیات عبادت کوي، دا ملکه ځان کې پیدا کوي. کم انسان د شپې لږ خوب کوي او زیات عبادت کوي نو جنت خوشحالیږي چې داسې کسان مال راشي. الله دې زموږ نصیب کړي. پنځم نمبر هغه کس دی چې کله خبرې کوي نو همیشه دپاره رښتیا وایي، چېرته کې هغه دروغ خبرې نه کوي. نو کم انسان چې همیشه دپاره رښتیا وایي نو جنت هم خوشحالیږي چې دا انسان د مال راشي. بل هغه کس دی چې په خپل اهل او په خپل اولاد باندې رحم کوي. کم انسان په خپل اهل او په خپل اولاد باندې رحم کوي جنت هم خوشحالیږي چې دا انسان ماته راشي. بل هغه انسان دی چې همیشه دپاره په اودس کې ګرځي. او اتم نمبر هغه انسان دی چې هغه په خپله شراب هم نه څکي او د نورو ګناهونو نه ځان ساتي. شراب هم نه څکي او د نورو ګناهونو نه ځان ساتي نو جنت خوشحالیږي چې داسې کسان مال راشي. او نهم نمبر هغه انسان دی چې هغه په هر وخت کې په هر ساعت کې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود وي. کم انسان په هر وخت کې په حضور علیه الصلاة والسلام مبارک باندې درود وي جنت هم خوشحالیږي چې دا انسان ماته راشي. لسم نمبر هغه انسان دی چې هغه یو اوږ انسان ته روټۍ ورکړي. یو اوږ انسان دی ته هغه ته روټۍ ورکړي، یا یو تږی انسان دی او ته هغه ته اوبه ورکړي، یا یو بربنډ انسان دی یعنې د هغو کفلې نشته او ته هغه ته جوړه ورکړي، یا د دې مسلمان نور ضرورتونه پوره کړي. نو دا 10 قسمه هغه کسان دی چې جنت په دې باندې خوشحالیږي چې دا کسان ماته راشي. د صدقې فایده دا ده. د دې صدقې فایده به هلته کې تاسو ته پته لګي چې کله قبر کې تاسو کېښودی شي. کله انسان په قبر کې کېښودی شي نو د ده نه دغه اعمال ګیر چاپېره ودرېږي. د الله جل جلاله عذاب ورته نږدې نه راپرېږي، د اعمال ته ګیر چاپېره ولاړې. په دې کې دا صدقه یو سیټ ته ناست دی نو دا آواز وکړي وایي خره چې تاسو د خپل ملګري حفاظت وکړه. زه هم په دې انتظار کې ناستم که د دې انسان په سنیک عمل کې لږ شانې کمې وشولو نو زه به ورځم او هغه ځای به ورته ډکومه. دا د ستا هلته کې هم په کار راله. نو باید چې دا مرګ نه مخکې موږ د مرګ دپاره تیاري وکړو، نیک اعمال وکړو، صدقې وکړو، په خپلو مړو پسې هم خیراتونو صدقې وکړو او د خپل ځان دپاره د آخرت ذریعه هم سازه کړو.